لکه خوشحال خان خټک ته یو ورځ یو ښځه راله ویل ته خو شاعر او د سر نه واله تر خپو پورې یو ځای به ما کې نه پرېږدي چې ته د شعر نه ونه باسې او صفت مې ونه کړي. هغې ویل ښه داسې ورته وکتل لګیا شو سترګې دې داسې دي غوږونه دې داسې دي ننګي دې داسې دي شونډې دې داسې دي غاښونه دې داسې دي سینه دې داسې ده ها ها چې نوم ته راغې نوم ته آخر کې ورته وایي چې د نامه نه ښکته حل ویلی نشمه د نامه نه ښکته حل ویلی نشم د نامه غوټی د ګل دی د ګلاب د نوم کې که خیال وکئ څه شی غوټی غوندې د نوم کې غوټی د نامه نه ښکته حل ویلی نشم حیا او د ادب او د احترام د وجې اگر چې اوس پاکستان کې خو د نامه نه ښکته حلونه شروع شو ستاسو خدای کور ران که په دې پاکستان جوړولو ستاسو خدای بیړي غرقه که ستاسو خدای هلاک او تباه او برباد که. پرون یو سړی راغی مولانا صاحب زه تبلیغی مرکز ته کله کله ځم نو چې زه راوځم نو هغه اثر را باندې بیا نه په څه ګډو وډو سر شو نو ما ورته وایي چې تا نیت کې به څه فرقي ته په نیک نیت ورځه او دا وایه چې خدای زه د نفس اصلاح کوم ته بیا تماشه کوه چې په تا اثر کېږي که نه ډېر خوشحال شو غریب او هسې ما سوچ وکړو چې دا اوس دړه نه دا پوښتنه د ما نه کوي. نو عزیزانو دا ځان قدرې چې دې وخت کې تاسو بچ کئ دغه م توره ده بچي بچ کئ زمونږ بچي تباه کېږي لګیا دي د مولیانو بچي تباه دي د پیرانو بچي تباه دي د میاګانو بچي تباه دي د سیدانو بچي تباه دي د شیخانو بچي تباه دي د اجیانو بچي تباه دي غرق دي غږ نشي کولی پخوا به جینکۍ مټیزېدې اوس کالک ته زو غږ کې د سور بچی هغه مټیزېږي دا داسې ذلیل قوم او وایې وقتن په وقتن خدای کم سړی چې واګې وشلی او د دین نه باغي شي د سپي په مرګ مري مري که نه مري